سیالانو سره سیال بکړو ګران افغانستان گلزار بکړو آباد بکړو ودان افغانستان. حشر آبیاری در پروژه کمربند سبز در شمال میدان واقع نوع 15 با اشتراک مسئولان، جوانان ورزشکار و صدها تن از شهروندان این ناحیه برگزار شد. عبدالبصیر خلیلی آخوندزاده رئیس ناحیه 15 گفت که این حشر آبیاری به هدف انجام مسئولیت دینی و شهروندی برگزار شده است. درختان ساحه مذکور سیراب گردیده تا شاهد سرسبزی و شادابی بیشتر این ساحه باشیم. و ضمن تشویق و قدردانی از شهروندانی که در این حشر سهم فعال گرفتند، گفت که برای توسعه سرسبزی پروژه کمربند سبز در شمال میدان برنامه‌های آبیاری منظم به همکاری شهروندان ساحه به شکل دوامدار ترتیب و اجرا خواهد شد تا ساحه متذکره به یک ساحه تفریحی مناسب و زیبا مبدل گردد. در فصل نالشانی در ساحه پروژه کمربند سبز در شمال میدان هزارها اصل نهال غرس گردیده و برای حفظ و مراقبت بهتر نهال‌های غرس شده توجه بیشتر صورت خواهد گرفت، چون بدون سرسبزی زندگی انسان‌ها و تمامی مخلوقات به مشکل مواجه می شود. با آغاز فصل گرما درخت‌ها در حال خشکیدن بوده که شما ببینید، مگر خوشبختانه که امروز به ابتکار ریاست ناحیه 15 ریاست سرسبزی وکلای محترم و همچنان تیم کارگرا که امروز شما می‌بینید تنها تیم کارگری گذار 21 بیشتر از 30 نفر در اینجا حضور دارند. همیشه زحمت کشیدن با تیم کاری کمربند سبز در قسمت آبیاری و نگهداشت از این درخت‌ها. خوشبختانه که تقریبا نجات داده شد از حالت خشکیدن این درخت‌ها. دائم بکړو قائم بکړو جهان افغانستان سیالانو سره سیال بکړو ګران افغانستان گلزار بکړو آباد بکړو ودان افغانستان. شرولی کابل به مناسبت عید سعید الاضحی در زونهای مختلف سطح شهر برای ایجاد سهولت شهروندان و جلوگیری از تخریب تأسیسات شهری و شیوع امراض محلهای فروش مواشی را تعیین کرده است. این محلها قرار ذیل معرفی می شود. منطقه قلعه برقی عقب حوزه 8 امنیتی واقع ناحیه 8 که ناحیه اول و 22 همجوار آن می باشد. نخاس کمپنی واقع ناحیه 5 که نواحی 13 و 14 همجوار آن می باشد. منطقه قلعه چونغر واقع ناحیه 13 که نواحی 5 6 و 14 همجوار آن می باشد. ساحه عقب قصر دارالمان واقع ناحیه 6 که نواحی 3 و 7 همجوار آن می باشد. سرک میدان هوایی میان فاز اول و 3 شهرک آریا واقع ناحیه 10 که نواحی همجوار آن 2 4 9 11 و 15 می باشد. سرک 60 متری قلعه زمانخان منطقه الوخیل واقع ناحیه 16 که نواحی 9 12 همجوار آن می باشد. چهارراهی ماموریت سرک زناباد نزدیک پوهنتون مستقبل واقع ناحیه 12 که نواحی 8 21 و 22 همجوار آن می باشد. سرک کابل پروان منطقه کاریزمیر واقع ناحیه 17 که با ناحیه 11 همجوار است. همچنان در سایه پلچرخی در نزدیکی حده زون شرق محل خرید و فروش مواشی به شهروندان نواحی 18 و 19 و به شهروندان ناحیه 20 محل خرید و فروش مواشی بازار چهار آسیاب نورسیده به منطقه دو سرکه تعیین شده است. شهروندانی که میخواهند مواشی بگیرند از طریق آدرس های فوق سهولت فراهم گردیده تا به راحتی به نزدیکترین آدرس جهت خرید مراجعه نمایند. برای فروشندگان مواشی تفهیم شده است که از محل های تعیین شده در فروش قربانی ایام عید سعید الاضحی استفاده شود. در صورت مشاهده تخلف با آنان برخورد قانونی خواهد شد. فروش مواشی در اماکن عمومی و دیگر ساعات شهری جدا ممنوع می باشد. محلات تعیین شده برای تأمین سلامت صحت شهروندان از شیوع امراض گوناگون نیز کار با اهمیت و ارزش است. گلزار بکړو آباد بکړو ودان افغانستان ودان افغانستان ودان افغانستان ودان افغانستان. سیالانو سره سیال کابل ښاروال مولوي عبدالرشید د کابل شمال لویدیځ له نښلوونکي سړک د کمپنۍ برچي له سړک د چلسیتون ماڼۍ ترڅنګ سړک او د ښار په کچه د سړک جوړونې له یو شمېر نورو پروژو لیدنه وکړه. نوموړي ټینګار وکړ چې د پروژو له بېلابېلو پړاوونو په ځانګړې توګه د کار له کیفیت او ډیزاین څخه د کابل ښاروالۍ اړوند ټیمونه دوامداره څارنه وکړي څو په دې توګه پروژې په معیاري توګه پلي شي او له بل لوري د بیت المال د پانګې له بېځایه لګښت څخه مخنیوی وشي. د کابل پروان له لویې لارې یعنې ذاکرین ښارګوټي څخه تر قرغې سړک پورې سړک 7645 متره اوږدوالی او 10 متره پراخوالی لري چې د لښتیو پلو لارو، ګلدانونو، استنادي دیوالونو، تمځایونو، ترافیکي دهلیزونو، کرښې اچولو او د یوه معیاري سړک د ټولو برخو په ګډون به په بنسټیزه توګه جوړ شي.
په همدې توګه د کمپنۍ برچي سړک له قلعه ناظر تر نقاش حمام پورې 2.2 کیلومتره اوږدوالی او 10 متره سور لري چې په بنسټیزه توګه به د یوه معیاري سړک د ټولو برخو په ګډون د روان کال تر پایه جوړ شي. دغه راز له چلسیتون څخه تر پډولې پورې سړک 345 متره اوږدوالی او 10 متره سور لري چې د لښتیو پلو لارو د بایسکل ځغلولو کرښو ګلدانونو په ګډون به یې چارې د 32 میلیونه افغانیو په لګښت تر راتلونکي 2 میاشتو پورې په معیاري او بنسټیزه توګه بشپړې شي. یاد سړکونه به د کابل ښار اقتصادي ودې او معیاري پراختیا ته زمینه برابره کړي او د ترافیکي جریان د ویش په برخه کې به هم غوره بدلون راولي. دائم بکړو قائم بکړو جهان افغانستان، دائم بکړو قائم بکړو جهان افغانستان، سیالانو سره سیال بکړو ګران افغانستان، گلزار بکړو آباد بکړو ودان افغانستان، گلزار بکړو آباد